زه محمد زبیر او تاسو ټولو ته د النخیل مارکیټینګ له طرف نه ښه راغلاستئ وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې فورسي بلډرز د کامیابي سره د سکسس سره د بیرام ویلاز نه صرف سولډ آوټ کړه بلکې هلته اوس د انویسټرو خپل کورونه هم شروع دي. نو د فورسي بلډرز یو نوی پروجیکټ لانچ کړی چې د هغه نوم دی د برینډ سیټي. او نن به له خیره نه صرف زه تاسو ته د برینډ سیټي در ښکاروم، د هغه ډیټیل به در کوم. ورسره موږ به دا ګورو چې د انویسټرزو دپاره او د انویسټمنټ دپاره د څه فایدې شته او د خلکو لپاره دوی څه ساتلي د انویسټمنټ په هکله هغه به هم زه ستاسو سره شیر کړم. اوس چې زه ولاړ یم بالکل په مین لاره چې د برینډ سیټي ته ټوټل 4 لارې وروتلي دي د مین سیټي څخه. دا اوس زه چې چیرې ولاړ یم دا زما مخامخ بالکل قائد اعظم هاسپټل دی چې څوک د صدر سره راځي نو هغه به په دې لاره باندې ډایرکټ ځي چې دا لاره سیده I10 I14 I15 I16 نه بیا سیده ځي د ګرجا روډ ته د برینډ سیټي ته. او څوک سیده کیمرامین به درته ونیسي چې دا تاسو سیده ځئ دا سیده موټروی ته اسلام آباد ته تللی چې څوک موټروی څخه اسلام آباد څخه ځي هغه به هم د برینډ سیټي ته تللی سي او داسې دا لاره تللی ده اسلام آباد ته. نو دا مطلب دی چې دا پروجیکټ د 4 خوا څخه خلاص دی. نو څوک غواړي هغه د 4 خوا څخه دې پروجیکټ ته اکسس لرلی سي. راځئ چې په ګډه د برینډ سیټي وګورو. زه په مین سایټ ته راورسېدم د برینډ سیټي ته. تاسو څنګه زما په لیفت سایډ کې وینئ چې دلته مشینري کار شروع کړی دی. ګوره په فری لانچ کې تاسو وینئ چې کار په څنګه تیزی روان دی او کار دلته شروع شوی دی اوس لا فری لانچ دی. څنګه چې د برینډ سیټي دی دا به د ټاور بیس سوسایټي دا مطلب دی چې په دې کې به د 15 تر 20 پورې ټاورز به وي. د خیره په دې کې به پلاټونه هم دي د دې ډیټیل او د اپارټمنټس ډیټیل به بیا زه تاته مخته درکم. اول به درته چې کوم موږ سرویسز ورکوو دا داسې دی چې دا کم را روان د سټینډرډ دی د بیسټ سټینډرډ هغه به له خیره تاسو ته په دې سوسایټي کې ملاویږي. په دې به تقریبا د مین روډونه چې هغه به 250 فیټه غټ روډونه به وي. له خیره دغه رقم سایډ ګلیانې به د 419 تر 100 فیټه پورې به د سایډ ګلیانې او روډونه وي. د ورسره چې کم ټاورز به جوړیږي په هغه ټاورز کې به د ژوند هر سهولتونه وي. په هغه کې به جیم وي، په هغه کې به وروره تاته مسجد وي، په مین سوسایټي کې به غټ شاپینګ مال وي، مسجد به یې درته ایجوکیشن انسټیټیوټ به وي، پارکونه به وي. مطلب د ژوند دپاره چې کم ضرورتي شیان دي هغه به تاسو ته ټول په دې سوسایټي کې پیدا کیږي. او هغه د های کوالټي ژوند چې دی د های کوالټي سټینډرډ چې دی د ژوند هغه به انشاءالله تاسو په دې سوسایټي کې ووینئ. اوس به موږ خبرې وکړو چې زموږ سره دلته په دې سوسایټي کې څه شته. موږ صرف اپارټمنټس نه ورکوو، دلته موږ خلکو ته پلاټونه هم ورکوو چې څوک د پلاټو ضرورت لري هغو ته پلاټونه هم ورکوو. په پلاټو کې چې دی په هغه کې مختلف سایزونه دي. په هغه کې 5.5 مرله دی، په دغه کې وروره 8 مرلې ځای دی او په دغه کې 10 مرلې ځای دی. 5.5 مرلې ځای چې دی د هغه ټوټل قیمت 32 لکه او د ایډوانس چې دی هغه 7 لکه دی او انسټالمنټ چې دی هغه ډېر اسانه 100,000 د میاشتې انسټالمنټ دی. اوس هغه چې موږ راسو 8 مرلې ټوټل قیمت 48 لکه دی او ایډوانس چې دی هغه 10 لکه روپۍ دی او د دې انسټالمنټ چې دی هغه 10,000 روپۍ دی د میاشتې. دغه رقم 10 مرلې دی 10 مرلې راځي 18 لکه روپۍ، ایډوانس یې دی 14 لکه روپۍ او انسټالمنټ چې دی دا 40,000 پورې انسټالمنټ راځي. او کم خلک چې د النخیل ویلاز دی هغه به له خیره هغو ته ټوټل چې ټیم دی هغه 4 کاله دی. کم چې پلاټونه دي هغو 4 کاله ټیم دی چې څوک یې بیا په کیش غواړي هغه ته په کیش باندې هم اویلیبل دی او څوک چې په انسټالمنټ غواړي په انسټالمنټ کې چې ټوټل کال ټیم دی هغه 4 کاله دی. نو ملګرو تاسو دا وکتل دا مختلف پیکیجان دي چې په دې سوسایټي کې ورکوي. او ورسره ګوره دا مین شی چې زه تاسو ته ووایم د یو سوسایټي او د انویسټمنټ کول وي هغه یې لوکیشن. نو اوس موږ د دې سوسایټي په لوکیشن خبره وکړو. زه به تاسو در وښیم چې د دې سوسایټي سره کم څه کم 8 سوسایټیانې نږدې دي. زموږ لیفت سایډ ته CBR 2 دی دې خواته
دې خواته مې اپ کنټري ده چې بالکل په 2 منټه لاره باندې ده. ورسره دغه د سلور هغه سوسایټي ده او ورسره لاندې فورن افیس سوسایټیز دي. نو دا کم سے کم په 8 سوسایټیانو کې ګډه ده. نو دا سبا ته سوچ وکړه چې سبا یو سټینډرډ دلته راځي چې څونه سوسایټیانې الریډي دا سوسایټیانو کې خلکو کورونه شروع کړي دي او نیمه خرڅې سوي دي. نو سبا آبادي هم دلته را روانه ده، هغه ښه سټینډرډ هم دلته د ژوند را روان ده. د دې لوکیشن ډېر مهمه دی. تلیا انټرچینج څخه تقریبا دی 2 کیلومتره باندې دی. دغه رقم ته راواخه د اسلام آباد ایرپورټ څخه دی تقریبا په 15 تر 6 کیلومتره باندې دی. دغه رقم ته راواخه د راولپنډي څخه دی په 1 کیلومتره باندې دی. یعنی په هر ځای کې ته وګوره یو څلورو خواته خلاص ځای دی او څلورو خواته د یو ایزي اکسس لري. نو د دې څه معلومیږي چې د دې ځای لوکیشن هم یو بیسټ لوکیشن دی، د انویسټمنټ دپاره بیسټ دی. سبا دا لوکیشن یې تا ته درګټي. موږ به د دې خوا د دې د سټینډرډ خبره وکړو. فورسي بلډرز چې څنګه نور پروجیکټس کړي دي او روان دي، تاسو ته اندازه سوی ده او تاسو ته ما د ښکاره کړي دي چې په هغه کې الحمدلله د دوی کار او د دوی چې دا کم لیډرشپ دی، چې دا کم هغه چې څونه په تیزي کې کار کوي، هغه خپل هر شی درښیي په د خپل ویډیوز کې او په د خپل کار کې. څنګه چې ما هم زه هم در ښکاروم لکه اوس چې بیرام ملاس کې چې خلکو خپل انویسټرز خپل کورونه شروع کړي دي هلته. نو د دې څه دا معلومیږي چې دا سوسایټي به هم انشاءالله هغه رقم فوکس ورکول کېږي کم چې بیرام ویلازو هغه رقم به له خیره په خپل وعدو او په خپل چې څه د خلکو سره پرومیسز کړي په هغه به پوره راځي. نو انشاءالله دا سوسایټي ستاسې دپاره یو ډېر ښه انویسټمنټ اپورچونیټي ده. څوک ملګري چې غواړي سبا د خپل فیوچر یا خپل ژوند یو سیکور یو ښه انویسټمنټ ورته پیدا کړي، نو تر دې یو بل ښه ځای نشته. دوی دې راسي، دوی دې ویزیټ وکړي، دوی دې دا ځای وګوري، نو انشاءالله د دوی به ضرور خوښ سي. او فردر بس دعاګانې کوئ. زما یوټیوب چینل دی النخیل مارکیټینګ، هغه سبسکرایب کړئ او ستاسې په پراپرټي ریلیټډ په اسلام آباد کې راولپنډي کې څه سوالات چې څه پوښتنې یا چیرې پراپرټي هغه زموږ سره تاسې حل نیولی سئ. نو انشاءالله بیا بلې ویډیو سره بیا ملاقات کوو. خوشحاله اوسئ.